سلامونه او نیکې هیلې ټول افغانانو ورونو. یو ساعت مخکې او 2 ساعته مخکې ما یو ویډیو وکړه د دغه ملا په باره کې چې دا په هرات کې دی او د افغانستان په حکومت باندې ملي ځواکونو باندې ملي پولیسو باندې تر دې پورې په ولس باندې د کوپر پیتو ورکړې ده پرون د جمعې په ورځ چې د دې نظام څوک ملاتړ کوي هغه هم یهود او نصارا دي. نو زه بخښنه په دې غواړم چې هغې کې یو عکس ما شیر کړی و، لګولی مې خپل ویډیو سره چې هغه عکس چې دی هغه فوټوشاپ شوی او هغه د میل راکس دواړه عکسونه ما لګولي اصلي او دیسي دواړه تاسو ته کتلی شئ. نو زه د دغه عکس په وجه باندې بخښنه غواړم. نوره بخښنه به دا ملا غواړي ځکه دی په زما په ملي اردو باندې زما په ملي پولیسو باندې زما په ولس باندې د کوپر پیتو ورکړي. نو هغه ویډیو تاسې ډیلیټ کړئ او دا زما د خبرې وارې وضاحت درته کومه دغې ګورې افغانان ورونو که دا دروغ مې دی میلر سره دا عکس نو داسې ډېر موږ ملیان داسې ډېر موږ د اسلام ټیکهداران لیدلي چې پرونه پورې بیا ویله چې کافر سره لاس ورکول چې دی هغه ناروا کار دی. یعنې که لاس یې ورکړو لاس به غوسې، که جامې دې وجنګېدې جامې به غوسې. د کافر نه کومک اخیستل چې دا کفر دی، د کافر په هیواد کې اوسېدل چې دا کفر دی. مګر نن دی د کافر سره خوري، د روسانو سره، د امریکانیانو سره، د انګریزانو سره، د فرانسویانو سره. یعنې یو کفار پاتې نه شو چې دی ورته لاس ورنکړو، دی ورغاړې نه وته، یا د هغې په دسترخوان باندې ډوډۍ ونه خوړه، یا د هغې نه کومک وانغوستو او هملته بچیان سبق هم وایي. خو پرونه پورې په ما د کفر پیتو ورکوله. موږ دا ویو چې ولې ظالمانو موږ هغه ملیانو ته موږ ټول ملیان نه ښیو چې د غازي امان الله خان تر اوسه پورې چې لږ زموږ دا حکومتونه لږ زموږ دا نظامونه جوړېږي تاسې په خلاف راوچتېږي او غواړي چې د هر څه چپه کړي، د هر څه ختم کړي، د منځه یې ویسئ چې کوم یو په دې ارګ باندې ورنوځي تاسې به د کفر پیتو ورکوئ. نو داسې ملیانو موږ احترام نه کوو. موږ دنیا لیدلې ده. موږ دغه زما ویډیوګانې دغه سعودي والا دغه د عرب ملکونو کې چې خلک دي دا ټول یې اوري، دغه په ترکیه کې دي یا په ملیزیا کې دي، په پاکستان کې یا په بنګلادیش کې، دغه ټول د هغې ملیان تاسې وګورئ هغې څه رقم مسلې کوي. زما د افغانستان ملیان څه رقم مسلې کوي. زه ټول نه ښیم خو د هغه ملیان ښیم چې هغې غلط تبلیغات کوي. نو موږ د حق علماو ته احترام لرو، خو موږ هغه عالم ته هېڅکله احترام نه لرو چې هغه په دې منبر باندې ولاړ دی زما په مسلمان هېواد، زما په مسلمان ملي اردو پولیسو ولس باندې د کفر پیتو ورکوي. تاسې ورشئ د پاکستان نیوز وګورئ، د پنجابي نیوز، هغه وایي چې په ټوله دنیا کې زیات منځونه چې دا په افغانستان کې کېږي. نو بیا ولې زما په هېواد باندې، زما په ولس باندې، زما په پولیسو، زما په ملي ځواکونو باندې د کفر پیتو ورکول کېږي؟ موږ د خپل نظام، د خپل پولیسو، د خپل ولس سره یو، خو موږ دا هېڅکله نه منو چې یو سړی یو ملا دی د پاکستان په کفري قانون کې ناست وي او دی راځي په افغانستان باندې د کفر پیتو ورکوي او دا د جهاد پیتو ورکوي. قرآن خو 2 رقمه نه، یو رقم دی چې ته په خپله د کفر په قانون کې ناست او ته راځي په افغانستان باندې د کفر پیتو ورکوي. د هغه ملایانو د هغه په خلاف باندې موږ یو. نو دی ملا به بخښنه غواړي. زه بخښنه د ویډیو د خبرو نه غواړم، خو زه بخښنه د دغه عکس غواړم چې دا عکس چا غلط فوټوشاپ کړی و. او داسې تبلیغات موږ ډېر لیدلي دي په دې خپل ژوند کې. د مجاهد وخت کې په پېښور کې لیدلي دي چې د زیارشاه نه بیا کافر جوړ کړی و، یو عکس بیا راغستی او بل دې سره بیا لګولی، د غازي امان الله خان نه بیا بل عکس دغه کړی و، بل دې سره بیا لګولی، جنکو سره بیا لګولی. نو زه غلط تبلیغ نه کوم، زه به الله ته جواب ورکوم. زه د خپل ولس نه، د هغه خلکو نه بخښنه غواړم چې کوم دغه عکس په وجه باندې ړته څه راغلي چې دا ته ولې غلط دغه کې، نو دغې وضاحت مې وکړو. دغه عکس زه بخښنه غواړم. بخښنه به دا ملا غواړي او زما د ملي اردو په شان دي، زما د ملي پولیسو په شان دي، زموږ د ولس په شان مسلمان په دې ټوله دنیا کې نشته دی. دا دنیا خلکو دا ویډیوګانې ګوري، دا دې وایي چې ته دروغ خبره کوي. د نورو دنیا مولیان وګوره څه رقم مسلې کوي او زما ملا ته وګوره. تاسې خپله قضاوت وکړئ. باید موږ د سولې خبرې کوو، موږ د امن خبرې کوو، موږ د یووالي خبرې کوو. خو زما بعضې ملیان همیشه د جنګ خبرې کوي، همیشه د تبعۍ خبرې کوي. د دغه شانې ملیانو مونږ ورور خلاف یو، خلاف د هغې په خلاف مبارزه کوو. دا ویډیو شیر کوئ او هغه مخکینی ویډیو مهرباني وکړئ. که ما سره مینه لرئ هغه ډیلیټ کوئ یا هغه عکس دغه کوئ، خو بل ډیلیټ کړئ، دا به ښه یې مننه.